د ورور ته پوښ کړي چې زمونږ په علاقه کې چې کوم جومات دی نو د هغې په هغه دیوال باندې بالکل مخامخ دوه نقشې لګېدلي په یو کې د الله نوم لیکلی په بل کې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی نو شریعت وایي دې باره کې څه وایي چې داسې قسمه نقشې او یا لیکل د مونځ کوونکو مخې ته زوړند کړی شي چې هغې دلاسه د هغوی مونځ خرابېږي الجواب دا مکروه دي هر هغه شی په جومات کې زوړندول چې د هغې دلاسه د مانځه خشوع خرابېږي دا مکروه کار دی او په دې جوماتونو کې نن سبا چې کوم ډیزاینونه راوتي نو دا دوی غلطه طریقه کوي داسې نه پکار جومات چې څومره ساده وي دومره ښه د رسول صلی جومات بلکې ساده و بیا وروسته هغه طریقه را روانه اوس د خلکو سره پیسې میسې ډېرې شوې نو جومات چې جوړوي نو به یې کې یو قسم مقابلې کوي چې زه به داسې جومات جوړ کړم چې هغه شان به چا نه یې جوړ کړی نه به د چا یي نو به یې کې دا قسمه قسم رنګونه او لیکل او ډیزاینونه به کوي چې په منځ کې سړی ودرېږي به یې دغې ته سوچ نو دا مکروه کار ده او غلطه طریقه ده حدیث کې درځي د انس بن مالک نه روایت دی چې كان قرام لعائشه سترت به جانب بيتها د عائشه رضی الله عنها یو صادر او هغه د کور په یو طرف باندې زوړن کړو نو رسول سلام چې کله غولي د وته وی امیتی عنا قرامك هذا د صادر یا دا کم دغه چې تا زوړن کړی دا پرده دا لري کا دا ټوکې لري ولي فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي دې نقشې ماته په منځ کې ما خشوع خرابوله په کپړه کې نقشې وي نو دې نقشې د لاسه زما موږ خرابې دغه شان د عثمان بن طلحه رضی الله عنه چې کله رسول سلام کعبې ته ورننوتو په کومه موقع باندې فتح مکې په موقع باندې نو بیا چې راووتو نو ما ته وویل چې اني نسیت ان آمرک ان تخمر القرنین وی په هغې کې چې کوم دوه ښکرې ځوړندې دي په کعبه کې دننه ښکرې وي دوه دا څه ښکرې وي د کوم ګډ ابراهیم علیه السلام چې به قرباني کړې وه نو د هغې ښکرې ځوړندې په کعبه کې دننه نو رسول صلی چې ما نه هیر شو نو ته داسې کار وکړه چې دغه پټې کا فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي داسې شی دغه کې نه دی پکار چې د هغې د لاسه د مونځ کوونکي مونځ خراب شي خشوع پکې ختمه شي نو دا صحیح کارونه دی په جومات کې داسې لیکل کول او دا نقشې ځوړندول او دا په ډیزاینونو سره پکې رنګونه کول دا نه دي پکار دویمه خبره دا یاد ساتئ جومات او که غیر جومات دا اهمه مسله یاد ساتئ د الله نوم لیکل او د هغې سره په خوا کې د رسول سلم نوم لیکل دا نه دي پکار سړی چې یو خو یا رسول الله یا محمد خو موږ ته پته ده یا محمد دا شرک دی یا رسول الله دا شرک دی خو چې سړی صرف اسې ولیکي الله او محمد ندین ولي منع ده دغه تپوس د سعودي عرب هیئت کبار العلماء د فتوی چې کوم کمیټي ده د هغونه شیونه هغوی له جواب ورکړی وي هذا العمل من الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم دا د رسول صلی په حق غلو کول دي او د هغه برابرول دي د الله سره د الله د نوم سره د پیغمبر نوم نه برابرېږي کوم ځای کې الله او کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا غدام ویلي چې وهذا وسیله من وسائل الشرك او دا وسیله ده چې د شرک دروازه په آخره کې څه کي کوله وکړي نو د عقیدې د حفاظت لپاره دا خبره یې ساتئ چې بغیر د یا نه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یا مه لګوه خو بیا هم د الله سره دغه نوم لیکل یو ځای دا نه دي پکار دغه فایده یې د ساتئ او یو سړی د برکت لپاره
برکت د رسول سم په تابعداري کې دی برکت په دې کې نه دی چې تا په ګاډو باندې هغه نوم لیکلی او یا په بیټک کې هغه نوم زوړن کړی یا په دکان کې دې زوړن کړی په دې کې برکت نه دی برکت په څه کې دی د رسول سلام په تابعداري کې دی چې څه هغه کړي په هغه باندې عمل کوه چې څه نه منع کړی هغه مه کوه دغه اصل برکت دی په دې کې برکت پروت دی والله اعلم